د نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو اوریدونکو، هر کله نن به درته د امریکې غږ د غږیزو پروګرامونو د بندیدلو تفصیلي رپورټ درکو. د امریکې غږ یاوي او د امریکې د نوي ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ د حکم سره سم وتړل شوه. د امریکې د ولسمشر دا امر چې د امریکې غږ د اداري تړون حکم کوي چې د امریکې غږ کارکونکو ته د بشپړ معاش سره په کورونو کې د ناستې او دفترونو ته د نه ورتلو امر د شنبې یا خالي په ورځ وشو، او دا امر د دې راډیو د مور ادارې یا DGA یعنی د امریکې د متحدو ایالتونو د نړیوالې رسنیزې ادارې تر تړلو وروسته شوی دی. خو دا امر د سزا ورکولو د حکم په ډول نه دی شوی او نه امریکې غږ ته سزا ورکړل شوې ده. دا هم ویل کیږي چې د امریکې غږ ټول کارکوونکي د دې امر سره سم په کورونو کښینول شوي او په دوی کې د پښتو ژبې کار کوونکي هم شامل دي. د الجزیرې د ورکړې رپورټ تر مخې د امریکې غږ ټول کارکونکي د ښاغلي ټرمپ د جمعې د شپې تر حکمه وروسته په کاله ناست دي چې په دوی کې د ازادۍ ریډیو یا د آزاد یوروپ او ازادي اسیا د ریډیو ګانو ترڅنګ راډیو مارټي هم شامله ده. ریډیو مارټي په هسپانوي او پرتګالي ژبو کې د کیوبا هیواد د پاره خپرونې لري. دا لا سپینه نه ده چې بندیز د راډیویزو خپرونو ترڅنګ د امریکې غږ په ټلویزیوني پروګرامونو هم لګېدلی او کنه. خوږو لیدونکو، که زما په شان د مصنوعي ځیرکتیا په غږ کې دا لوستل شوی رپورټ مو خوښ شوی وي نو د خوښۍ او لایک تڼۍ وزورئ او دا رپورټ خوښ کړئ او د نړیوال چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. کور مو ودان او خوشاله اوسئ.